د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د دوهمې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې زیمبابوې 243 منډې جوړې کړې. په دغه ټیسټ لوبه کې لومړی توپوهنه د افغانستان لوبډلې وکړه. د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 150 منډې جوړې کړې. په افغان توپوهونکو کې راشد خان 15 او رحمت شاه 19 تر نورو لوبغاړو زیاتې منډې وکړې. د زیمبابوې لخوا بیا په لومړۍ پاڼۍ کې د دغه لوبډلې لوبډلمشر کریګ ایروین 15 او سکندر رضا 1 منډو پر مټ 243 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په توپچونه کې د افغانستان لخوا راشد خان 4، یمین احمدزي 3، فرید ملک 2 او ضیاء الرحمن اکبر 1 وکټ ترلاسه کړه. په دوهمه پاڼۍ کې افغانستان د دویمې ورځې تر پایه 40 منډې جوړې کړې او 3 لوبغاړي وسوځېدل. نن درېیمه ورځ به هم افغان لوبډله خپلې توپوهنې ته ادامه ورکوي، خو له زیمبابوې نه اوس هم 40 منډې وروسته ده. لومړی به دغه منډې پوره کوي او له هغې وروسته چې څومره منډې جوړې کړي هغه به د زیمبابوې لوبډلې ته هدف وي. په دوهمه پاڼۍ کې عبدالمالک 1، ریاض حسن 11 او حشمت الله شاهدي 14 منډې جوړې کړې او وسوځېدل. ضیاء الرحمن اکبر او رحمت شاه به د درېیمې ورځې لپاره خپلې توپوهنې ته ادامه ورکوي.